دا واړه بچي دي راته جاړي مور یې اختر را روان دی موږ له به جامې کیف ونه دی کوي موږ ایرانې وره ته ګورو چې زموږ به څوک وي او را به شي موږ له به یې راکړي د فنا شموري غم د فنا شموري ته آینا د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان تا شموري ژوندون مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري غم د فنا شموري غم د فنا شموري ته آینا د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان تا شموري تارا لمین راکړه تا مې احساس روزلی مهربان مور کوي تا مې هر ناز روزلی تارا لمین راکړه تا مې احساس روزلی مهربان مور کوي تا مې هر ناز روزلی دستا رضا غواړمه ته دې رضا موري رب دې تا ښه لري مل دې الله شموري ژوندون مې ستا شموري خوښي مې ستا شموري غم دې فنا شموري غم دې فنا شموري ته آینا د مینې فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان تا شموري تخلیق پتا ښکلی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په لسګونو کونډې خویندې روجي مبارکه میاشت را روانه ده او د ګوتو په شمار ورځې پاتې دوی خپل دروازې ته ګوري چې د زکات میاشت ده څوک په زموږ کور دروازه ټکوي او زموږ حق په ادا کوي خو د دوی په کور کې څوک نشته د دې پر موږ او تاسو حق دی داسې په لسګونو کونډې میندې راټولې شوي د الله تعالی اسرې ته ناست دي خو الله تعالی دې هېڅ وخت داسې په چا نه راولي څوک یې کنځو څوک یې رټو څوک ورباندې نخرې کوو کوم حق چې د دوی دی هغه پې هم احسان کوو قدرمنو مسلمانانو راځئ د دوی حق ادا کړو او په خپل لاس یې ادا کړو زه په ټولو مسلمانانو غږ کوم د روژې مبارکه میاشت را روانه ده راځئ چې الله تعالی راضي کړو د څو مورګانو سره خبرې کوم او د دې څو مورګانو هغه مشکلات له تاسو سره شریکوم چې د دوی ژوند زندگی په دې څنګه تېرېږي خورې ژوند زندگی په تا څنګه تېرېږي څنګه تېرېږي زوی مې دی هغه په مدرسه کې دی وړوکی دی ختم یې د هغې هېڅ خطرې نشته دی زمونږ سویمه ورځ ده وړم نشته او هغه هم نشته دی روژه را روانه وه مونږ چې خدای دې روژه کې څه کوو میړه خو مې لاړه دی مړ شو دا واړه بچي دي راته جاړي مور یې اختر را روان دی موږ له به جامې کیف ونه دی کوي موږ ایرانې وره ته ګورو چې زموږ به څوک وي او را به شي موږ له به یې راکړي فرشته د مینې زما وړوکی جهان قربان تا شموري دسته شوم راز د دنیا در روان عقبا د عزت
هر څه چې څه مې په مخه راځي ځم چې سبا زما دا بچی راغړ چې چاته ونږدېږي چاته محتاجه نه شم چاته مې لاس ونه نیولي الله دې تاسو سره ډېر ښه وکړي چې څوم د وسه کېږي زموږ د کونډو سره یې کوئ زموږ د یتیمانانو ماشومانو سره یې کوئ او الله دې تاسو سره ډېر ښه وکړي تاسو موږ سره دا امداد وکړو الله دې تاسو سره په هغه دنیا کې امداد وکړي هغه تورې خاورې د الله په جنت زما خور قهرمانه ده وی کالی ګنډم دکان مې خراب شو کویان وباسم په خپل بچو د پاره حلاله نفقه پیدا کوم مور ژوند زندگی په تا څنګه تېرېږي تاسو تېرېږي بچی نو عمر دی هغه د تاسو ته خدای ته د دې ټولو ځوانو ورونو ته معلوم دی چې بچی مې د په زړه سوری ده زړه یې پخې ډډه ده دا اوس هم دا پنځه نیم کاله کېږي زخم نه اوبه روانې دي دویم چې هغه پلار یې ژوندی وی هغه ساعت وی چې زما دا بچی بیا مړی وی او زه ورته نه لرم یو کلن ویزه مې لګولی ویزه په لاس پاسپورټ په لاس لرم ته سرچینه د عقل ته یې استاده لومړی د ستا په غېږ کې حجره د زده کړې دوام ورکوي له تا حیا زده کېږي سمه وینا زده کېږي ستا په کتو مې نو خدای دې هغه دنیا هم ښایسته کړه او دا دنیا هم چې دغه شی نه د روجي د خاطره پورته راکړي او زموږ بچو ته هر څه چې راکوي او الله دې مو هغه دنیا او دا دنیا هم ښایسته کړه هغه دنیا هم فرض کې هستې خدای هم خوشحاله لره که په افغانستان کې هستې که په خارج کې هستې دی فنا شموري تا آئینہ د مینی فرشتہ د مینی زما وړو کای جهان قربان لتا شموري بس وخت کې پاکي کا ژړا نه بس دغه نو شجان کا ودر سره روجه پینیسه دعا کا ودر سره ژړا ما او د الله دنیا د والله ته تیرو په امتحان کې الله تعالی دې موږ تاسو ته دنیا خسته کی بس ژړا باندې کې وخت کې پاکي مور یو عظیمه هستی ستایل دی کوا رب تنها می نکړي لا موجوده می نکړي و ما جاوید خور کی تاسو غو خلکو سره دی الله خو که بس دغه بل سره کومه کوي جوړه او دې نو کني هر څو دې ستاسو خو بس څو بخښنه نه کوي تمامه دې ښه زما ځواني وړي روزانه کوټه غم دی فنا شموري غم دی فنا شموري تا آئینہ د مینی فرشتہ د مینی زما وړو کای جهان قربان خو دې غریبانه دي الله شته دی بس دې زکو دا الله کړی دا چې الله خلق په دنیا پیدا کی زوی یو کومک ورسره کوي خو الله ما خراب زوی او زمونږ دعاګانې دي د کوم زوی بس موري ټول مسلمانانو ته دعا کوه ټول لیکم الله تعالی دې افغانستان کې د خیر کار دی امن دا زوی او دا سوی نورونه دی په افغانستان کې الله بند کا اخو خلکو سره دی الله خو کا زوی او الله په اخرت کې د نبی عليه السلام په سب کې حساب امين امين جزاك الله خير خوشی مستا شموري غم دی فنا شموري د کمی خور د کمی مور درد له تاسو سره شریک کوم داسې هر یو کور درد لري وروره مونږ خپل ډیره مجبور ده څلور بچو باندې کونډه شوي نو د چینی واړې دي د ګټې څوک نشته د خلکو بړسته نه ګټه شموري ژوندون مستا شموري خوښي مستا شموري غم دی فنا شموري غم دی فنا شموري تا آئینہ د مینی او تاسو سره د وروره د دنیا آخرت ښه وکړي چې تاسو موږ سره ښه کوئ تاسو سره د الله ښه وکړي
مونږ ستاسو دعاګوي دعا درته باسو که د شپې تهجد ته پاڅېږم مونځ کوم چې مونږ سره څوک ښه کوي الله دې ورسره ښه خورې الله دې ستا عزت وساتي امین چې تا تورې کمزۍ د څلورو یتیمو بچیان ته سپینې کړي امین تا ته الله جلا اجر درکوي امین وروره ته زما موري او ته زما خوري امین الله مونږ اولاد دی اولاد مې که ورور ګڼې ورور مې خدای دې نه دا دنیا خراب کو نه دې هغه دنیا خراب امین ټول مسلمان ټول مؤمن مسلمانان ټول مسلمانان قدرمنو هیوادوالو د عطا فاونډیشن موخه او هدف هرې کونډې مور ته مواد تسلیمول او د دوی په دې جامه په دې ټولنه کې پر موږ حق لري یتیم سره مرسته او کومک کول الله تعالی نه اجر او ثواب غواړو او بل داسې روژه را روانه ده چې د مسلمانانو د امتحان او د عبادت میاشت ده نو راځئ سره یو شو د دوی حق ادا کړو دا مې بهتره ګڼلی چې دوی ته حق تسلیم کړو دا وه د نن ورځې خپرونه تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم ښه وخت زما وړو د الله په امان جهان قربان لتا شموري تخلیق متاف کلی دی تیخ کلا جهان اید عزت ملکی تید حسن عنوان تخلیق متاف کلی دی تیخ کلا جهان اید عزت ملکی تید حسن عنوان تد موجود تڑاوی دا هر مخلوق تڑاوی رب دی تانا کموی ژوند هوسا شموری ژوند مستا شموری